د خبرونو لنډیز ناکراره سیمې نه دي قراره کړي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې ژمني عملیات کومه پایله نه لري. ناقانونه وسلې ورسره دي. د کابل د پولیسو مشر وایي په کابل کې له ځینو کسانو سره د ناقانونه وسلو شتون په دې ولایت کې د ناکراریو یو لامل دی. له لاسوهنو اندېښمن دي. د ټاکنو په بهیر څارونکي بنسټونه وایي چې د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې لاسوهنې د زغملو وړ نه دي. او ټرامپ ته یې لیک استولی. د ایران مخکني ولسمشر محمود احمدي نژاد ټرامپ ته په لیک کې د امریکا د سیاسي او ټاکنیز نظام د سمون غوښتنه کړې. سلامونه کې هیله نن یوانۍ د کاباتم او د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. زه سباون خپلواک په دې خبري ټولګه کې ستاسې کوربتوب کوم. په کابل کې د ناکراریو یو لامل له ځینو کسانو سره د ناقانونه وسلو شتون دی. د کابل امنیتي چارواکي دا مني چې د پلازمینې میشتو سره بې جوازه وسلې شته چې د چارې د کابل ښاریانو امنیت او خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ کړی ده. د کابل د پولیسو مشر زیاتوي چې په تېر یوې اونۍ کې نږدې 150 تنه د وژنو، غلاو، د نشه یي توکو د پلورلو او د ناقانونه وسلو د لیږد په تور نیول شوي دي. د کابل د پولیسو یوې میاشتنۍ لاسته راوړنې د نشه یي توکو کشف او راټولول، د ناقانونه وسلو راټولول او نور جنایي جرمونه چې په تړاو یې 150 تنه هم نیول شوي دي. پلیس کابل با تعداد 147 نفر مظنون به ارتکاب جرایم مختلف گرفتار نموده که به تفصیلش میریم. در جرم اختطاف 1 نفر، در جرم قتل 11 نفر، در جرم مجموع سرقتا 28 نفر که باز به تفکیکش سرقت وسایط 3 نفر گرفتار شده، به سرقت پول و موبایل و طلا 7 نفر گرفتار شده. خو د کابل د امنیتي مسؤلینو په اند په دې منځ کې هغه څه چې د پلازمینې د ناامنۍ لامل ګرځي د ناقانونه وسلو ګرځول دي. هغه څه چې د کابل ښاریان هم ترې سخت اندېښمن دي. که به صراحت بگوییم، باز تکرار میکنیم که در وطن چندین دهه جنگ تیر شده، سلاح‌های گوناگون سرازیر شده. اگر ما بگوییم که کاملا افغانستان سلاحش قدر هم در ولایات و هم در مرکز تصفیه شده که هیچ کس سلاح نداره، شاید این خالی یا عاری از حقیقت باشه. این مشکل داریم. د هیواد په ډیرو سیمو کې د ناقانونه وسلو ګرځول او د نامسؤله وسلوالو کسانو پراخ فعالیت د ناامنۍ او ناټیکاو اصلي لامل بلل کیږي. اوس مهال په کابل کې د نامسؤله وسلوالو د خوځښت څخه اندېښنې په داسې حال کې لوړېږي چې تېره اونۍ غیر مسؤله وسلوالو کسانو د کابل د درېیمې حوزې اړوند 3 کسان ټپیان کړل او د پولیسو 3 رینجرو ته یې هم ور ورته کړ. د کابل د اوسیدونکو په اند که چیرې د دې کسانو مخه ونه نیول شي، د پلازمینې امنیتي حالت به ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان شي. امنیتي سرتیرو په کندوز ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې هیڅ سیمه نه ده پاکه کړې. د کندوز د ولایتي شورا مشر وایي چې د ترهګرو د ځپلو او د هغو د ځالو د لمنځه وړلو په برخه کې د امنیتي سرتیرو ژمني عملیات بې پایلې دي. له بلې خوا د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې اوس مهال 45 ترهګریزې ډلې له درنو وسلو سره په دې ولایت کې له امنیتي سرتیرو سره جګړه کوي. کندوز د افغانستان تر ټولو ناامنه او زیان لیدونکی ولایت. دغه ولایت په تیرو کلونو کې 2000 د طالبانو تر ولکې لاندې راغی او اوس مهال وسلوال مخالفین د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې پراخ خوځښت لري. اوس چې یوازې 3 اونۍ د ژمي پای ته پاتې نیوکې راولاړې شوي دي چې هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي د دې ډلې له شتونه نه دي پاکې شوي او په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي. هر زمستان ما شاهد یگان دستاوردهایی بودیم، اما در این زمستان دانست شاهد دستاوردهایی که او ثمره عملیات یا پاکسازی باشه نیستیم. دیگه ببینین هیچ قریه را شاهد نیستیم که اینا از زیر کنترل مخالفین خارج ساخته باشه.
له بله خوا د کندوز د امام صاحب ولسوال له ارزو ټلویزیون سره په مرکه کې وایي چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې طالبان د ترهګریزو زده کړو مرکزونه لري او اوس مهال 45 جګړه مارې ډلې په درنو وسلو سمبال دي او هره ورځ د امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. د ولسوالی امام صاحب طالبی که دشمنی که مربوط خود ولسوالی امام صاحب است 650 نفر است که شامل 45 گروه تروریستی میشه. اینا مجهز هستند با راکت، با پیکا، با کلاشینکوف، تانکای هانوی و همچنین سلاح ثقیله و خفیفه که بجز از دیسی و تانک ضربتی دیگه تمام سلاحی که دست نیروهای امنیتی ماست بجز از اونها هم هست، فقط به استثنای تانک ضربتی ندارن و توپ دیسی ندارن. په همدې حال کې د هیواد په شمال ختیځ زون کې امنیتي چارواکي د طالبانو ډلې خوځښت یوازې تبلیغ بولي او ټینګار لري چې د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. شما شاید حال هستند که ما در بوز الچین و همچنان در حضرت سلطان بیز نداشتیم. ما امسال تانستیم که اون منطقه ما دشمن بگیریم و در اونجا بیزای خود ایجاد بکنیم که در بیزای ما در یکی قوتای نظامی ما جا است و در بیز الچین در اونجا قوت اردوی ما یا اردو در اونجا جا است. ښاغلی کموال همدارنګه وایي چې ډېر ژر به د کندوز په اړوندو سیمو کې د کمربندونو عملیات پیل شي او په زیانمنونکو سیمو کې به امنیتي پوستې جوړې کړي. در این نزدیک پلان امنیتی کمربندی قندوز یعنی کمربند قندوز تقریبا تکمیل است. راههای رفت آمد دشمن تثبیت شده، در تمام پوسته های بزرگ یعنی بیزا ایجاد شده. بیز اردو این میال شما شاید حال هستند که در طرف زاخلا و علی خیل که یک جای آسیب پذیر بود در اونجا اردو بیز خود ایمار میکنه. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملي دفاع وزارت چارواکو د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمې د دې ډلې څخه بیرته نه نیول له دې ډلې څخه د سیمې هیوادونو د استخباراتو ملاتړ په ګوته کوي. خو د کندوز د ولایتي شورا مشر بیا احتیا ورکوي چې د دې ولایت یو شمېر برخو کې د طالبانو خوځښت ته په کتو سره راتلونکی کال به کندوزیانو ته له ننګونو ډک کال وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه د منلو وړ نه ده. د افغانستان د رڼو ټاکنو د څار بنسټ اختیار ورکوي که د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنې همداشان روانې وي دا بنسټ به د لاسوهونکو کسانو هویت خلکو ته ور وپېژني. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د لاسوهنو او فشارونو پخلی کوي خو وایي چې دا کمیسیون به تر هیڅ کوم فشار لاندې لاړ نه شي. ټاکنیز کمیسیونونه تر سیاسي فشار لاندې دلته پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه د مدني ټولنو د پوهاوي او د ګډون د زیاتوالي په خپرونه کې د ټاکنیزو کمیسیونونو پر چارو د پراخې لاسوهنې څخه اندېښنه ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ مسؤلین احتیا ورکوي که چیرې د ټاکنو کمیسیونونو په چارو کې دا فشارونه او لاسوهنې بیا هم دوام ولري د هغو کسانو چې د دې کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه کوي نوملړ به یې افشا کړي. اجازه بدین که کمیسیون‌های انتخاباتی مستقلانه بی‌طرفانه کار خود پیش ببرند. در غیر از او ما افشا میکنیم میتونه و اسنادم قرار در اختیار ما قرار بگیره و ما دیگه خاموش نمیشیم مثل گذشته که خیلی از مصلحات بود ما خاموش بودیم. له بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایت اورېدنې کمیسیونونه که څه هم د یو شمېر حکومتي کسانو د لاسوهنې پخلی کوي خو وایي چې هېڅکله به هم د چا د فشار لاندې رانشي او خپله خپلواکي به وساتي. د افغانستان په سیاسیونو باندې د افغانستان په هغو خلکو باندې چې هغه یا په دولت کې دي یا دولت نه باندې دي چې د کمیسیون په کارونو کې کارونه لري. د نن ورځې نه کمیسیون استقلالیت ته باید صدمه ونه رسیږي. جلسات پشت پرده هیچ ضرورت نیست. ما باید واضح شفاف حتی هر نوع جلساتی که هست باید در حضور رسانه ها صورت بگیرد. این یک نوعی از شیوه هایی است که میتونه که نظارت مردم را بر پروسه های انتخاباتی ایجاد بکنه. له بل خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر په پیژندلو کې ځان د دې لامل شوی ترڅو د ټاکنو د ترسره کېدو بهیر پڅ کړي. نو له همدې کبله د ملي یووالي حکومت مشران د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره ور وپېژني. د دارالانشا پوست د دارالانشا لپاره ورد واجد شرایط د قانون مطابق
3 کسه موږ ریاست جمهوریت ته لیږلي دي چې تر اوسه پورې موږ هغې ته منتظر یاست. دا هغه پروسه ده چې څومره ډیلې کیږي انتخابات به ډیلې کیږي، انتخابات به معطل کیږي. اوس مهال د دې ټولو ستونزو ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو مخاړونه د رایې ورکونې نوملړ، د ټاکنیزو حوزو روښانېدل، د رایې ورکونې د مرکزونو پیژندل او د بااعتباره کارټونو ګټنه ویل شوې ده. اوس به ولیدل شي چې دغه مخاړونه به څه مهال عملي بڼه غوره کړي. د افغانستان درناوالي سوداګرۍ خونه سوداګري د نړیوال سازمان لخوا د سوداګریزو هوکړلیکونو له نافذېدو خبر ورکوي. د دې خونې پازوال وایي چې د دې هوکړلیک له پلي کېدو سره به په کې د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه له $1 ټریلیون واوړي او ترڅنګ به یې د مخ په پرمختګ هیوادونو کې د 10 میلیونو ډېرو کسانو لپاره کاري زمینې هم برابر شي. د بل خوا سوداګري او رغاو وزارت چارواکي وایي چې د ملي یووالي حکومت دا هوکړه به ډېر ژر پلي کړي. په دې وروستیو کې نړیوال سوداګریز سازمان چې افغانستان یې هم غړیتوب لري د سوداګرۍ لپاره د اسانتیا هوکړلیک لاسلیک کړ. هغه هوکړلیک چې پر عملي کېدو سره به د دې سازمان د غړو هیوادونو په پولو کې د سوداګرو لپاره د ټولو خنډونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د نړیوال سوداګریز سازمان مسؤلین د دې هوکړلیک لاسلیک د افغانستان د سوداګرۍ لپاره برخلیک جوړونکي بولي او وایي چې پر پلي کېدو سره به یې نړیوالې سوداګریزې راکړې ورکړې له $1 ټریلیون څخه زیات شي او ترڅنګ یې د 10 میلیونو هغو هیوادونو وګړو چې د پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان کاري زمینې برابر شي. نافذ شدن این موافقتنامه را یک تحول بزرگ در راستای توسعه و انکشاف تجارت جهانی میدانه که این موافقتنامه اگر تطبیق شه واقعا میتونه که تا $1 تریلیون در تجارت جهانی زیاد به عمل بیاره. د دې خونې چارواکي د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غواړي چې د دې هوکړلیک پلي کېدو ته دې جدي اقدام وکړي او خصوصي سکتورونو ته دې هم پام ولري. تطبیق عملی موافقتنامه و همچنان در نظر گرفتن نقش سکتور خصوصی در تطبیق قضیه که بسیار مهم است. در اخیر روز سکتور خصوصی است که بالاش تطبیق میشه. بنان نماینده‌های سکتور خصوصی در تطبیق قضیه باید سهیم باشند. په همدې حال کې د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د سوداګرۍ اسانتیاو هوکړلیک په نړیوالې سوداګرۍ کې یو ستر بدلون بولي او ژمنه سپاري چې د افغانستان حکومت به دا هوکړلیک ډېر ژر پلي کړي. مطابق استراتژی نقش سکتور خصوصی در او بسیار برازنده و کلیدی است و در تمام مراحل اینا حتی در تدوین استراتژی همراه ما همکار بودن. ما مشوره هایشون گرفتیم و در او استراتژی مسئله ظرفیت سازی، مسئله از یک با تجهیزات و امکانات داشته باشیم تا بتونیم موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در کل به شکل درستش تطبیق بکنیم بیخی پیش بین شده. د راپورونو پر بنسټ په نړۍ کې د توکو د صادراتو څرنګوالی 3 ساعته مهال نیسي، خو په دې وروستیو کې نړیوال بانک ویل دی چې د افغانستان د توکو صادراتو څرنګوالی بهیر بیا 48 ساعته مهال نیسي. له دې ټولو سره د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د پرمختللو وسایلو څخه په کټنې او د سوداګرۍ د اسانتیا د هوکړلیک پر بنسټ چې د نړیوال سوداګري سازمان له لوري نافذ شوی د هیواد د صادراتو په څرنګوالي کې به هم اسانتیاوې رامنځته کړي. د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو د کینولو په برخه کې د بلخ ولایت د اوسیدونکو لیوالتیا کمه شوې ده. د بلخ ولایت یو شمېر نیالګي پلورونکي وایي چې سره چې د پسرلي موسم پیل ته کم مهال پاتې دی، خو د تیرو کلونو په پرتله یې پیر او پلور لږ شوی دی. په همدې حال کې د بلخ د ښاروالۍ چارواکي وایي چې احتمالاً تر راتلونکو څو میاشتو په ښار کې دننه 10,000 نیالګي وکرل شي. په داسې حال کې چې راتلونکي پسرلي ته له یوې میاشتې کم مهال پاتې دی، خو دلته د بلخ اوسیدونکي د نهالګیو په ایښودلو کې لیوالتیا نه ښیي. کمرنګ است، اقتصاد مردم ضعیف است. په بلخ کې یو شمېر نهالګي پلورونکي وایي په داسې حال کې چې د نهالګیو کینولو موسم پای ته لږ مهال پاتې دی، خو په دې ورځو کې د نهالګیو پلورل او اخیستل په بېساري توګه کمرنګه دي. کمرنگ شده، کمرنگ به این شده که همشهریان ما وطنداران ما تمامش بر حال روزگار و با اقتصاد ضعیف خود حیران است. کس توانایی نیال شاندن نداره، اما ذوقش به دل مردم است که باید سرسبزی باشه. سرسبزی باغداران نیال زیاد بردن،
مردم یک ذره در نیال غیر مردم باغدار، خانوالا، کسایی که میشانه کم توجهی دارن. کسی که با باغ جور میکنه باغدار نیال خود میبره. این وقتش است که بشانن. په همدې حال کې د بلخ ولایت د ښاروالۍ د سمسورتیا او پاکوالۍ مشر وایي چې له 1600 ډیر نهالګي د مزار شریف په اړوندو سیمو کې د خلکو لخوا کینول شوي دي. های عمومی را با گلهای زینتی و تزیینی، با درختهای تزیینی که از کشور دوست ازبکستان اونها درختهای خوب زینتی آوردن، فعلا کار جریان داره. بیش از 1600 اسلحه نهال توسط خود مردم غرس شده. تا این حالی که برای ما ارقام آمد از نواحی دگانه 1600 اسلحه نهال غرس شده در نقاط مختلف شهر توسط خود مردم. خو آیا د مزار شریف په لوی ښار کې 1600 د نهالګیو کینول بسنه کوي؟ بدون از اینکه ریاست محترم زراعت برای ما 10,000 اسلحه نهال وعده کردن که تا هنوز برای ما تسلیم ندادن، ولی نیالایی که شما میبینین اکثرا توسط مردم به استثنای جاده‌های عمومی که ریاست شهرداری مزار قرارداد 5 ساله داره با 2 شرکت، انشالله او هم بدون شک در اقلیم و هوای شهر مزار شریف تاثیرات خود داره. د ویلو د چې هر کال د نهالګیو د اخیدو په موسم سره په سلهاو نهالګي کینول کیږي، خو د دې نهالګیو د ساتنې په برخه کې ناپاملرنه د دې لامل ګرځي چې دغه نهالګي یو ځل بیا ووچیږي او له منځه لاړ شي، په داسې حال کې چې د چاپیریال د پاکوالي او سمسورتیا کې ډیره اغیزه لري. یک درخت اگر کسی غرس بکنه مفید داره که برای 18 نفر چی تولید بکنه، اکسیژن. باید در کوچه ها، در راهروها، در هر جایی که اماکنی که باعث عبور و مرور است باید اوجا نهار غرس کنن، به خاطر که برای شادابی و سرسبزی شهر ما هم مفید است و هم شهر بسیار مزین میسازه. شهرنشینی فرهنگ است که شهروندان در برابر چگونگی بهره برداری از آن مسئولیت دارند. عدم سرسبزی و آلودگی هوا سبب پیامدهای زیانبار برای شهروندان می شود. یکی از راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا غرس نهال و حفاظت آن می باشد. اما در افغانستان علاقمندی مردم نسبت به این کار خیلی کم رنگ است. همیرا مرادی، تلویزیون آرزو، شهر مزار شریف. بیا هم خراغلاست بهرني خبرونه. د ایران مخکنی ولسمشر محمود احمدی نژاد د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د یو لیک استولو سره له هغه غوښتي چې د امریکا په ټاکنیز او سیاسي نظام کې سمون راولي. ښاغلي نژاد په دې لیک کې همداشان د امریکا له ولسمشر غوښتي چې په ګډون او مشرۍ کې د ښځو ونډه په پام کې ونیسي او د نورو هیوادونو ګټو ته د امریکا د لاس اوږدولو مخنیوی وکړي. د ایران مخکنی ولسمشر په دې لیک کې ډونالډ ټرمپ ته لس سلابې کړي او ټینګار یې کړی چې دا لیک یو انسان ته د بل انسان د لیک په معنا دی. د دې لیک په وروستۍ برخه کې احمدي نژاد لیکلي چې خدای موږ د دښمنۍ لویۍ او تیري غوښتنې لپاره نه یو زیږولي. د امریکا په نیو اورلیان ښار کې یو تن د نشې په حالت کې د موټر چلولو په پایله کې لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. هغه خپل موټر د ګڼې ګوڼې په لور یووړ چې ځینې کسان د یو دودیزې نندارې د لیدلو په حال کې وو. د دې ښار د پولیسو مشر وایي چې د دې پیښې عامل نیول شوی دی او د نشې په حالت کې د موټر چلولو له کبله تر ګروېږنو لاندې دی. د راپورونو پر بنسټ د دې پیښې د 5 ټپیانو حالت نازک دی. د لوبو له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې په وړاندې نن خپله 5مه وروستۍ لوبه پیل کړه. دا لوبه چې لومړی افغان لوبغاړو پیل کړه، افغان لوبډلې په 500 اورونو کې د خپلو 9 لوبغاړو د لاسه ورکولو سره د سیالۍ لوبډلې لپاره د 254 منډو موخه وټاکله او لوبه همدا اوس د اورښت له کبله ځنډېدلې ده. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ 4 لوبې شوي چې 2 لوبې افغانستان او 2 نورې هم زیمبابوې ګټلې دي او نن به دا روښانه شي چې کومه لوبډله د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. د افغانستان د فوټبال ساحلي لوبډله مالیزیا ته رسېدلې تر څو د 2019 کال پایلنیز جام سیالیو کې ګډون وکړي. تمه د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې تمرینونه سبا پیل شي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د اوبو او هوا د مناسب والي او له نورو لوبډلو د ډیرو تمرینونو په موخه مالیزیا ته رسېدلې ده. افغان لوبډله به د ایران، بحرین، چین او مالیزیا ساحلي فوټبال لوبډلو سره هم ډله وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې لومړنۍ لوبه به د مارچ د میاشتې په 4مه د مالیزیا په وړاندې ترسره شي.
د هیواد تکواندو کارانو د تکواندو له سیالیو 2 برونز مډالونه ترلاسه کړل. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې د آزاد سیالۍ چې د تیرې اونۍ د 15 راپدې خوا په عربي متحده اماراتو کې روانې وې له افغانستان څخه 8 لوبغاړو پکې ګډون کړی و چې د هلکانو په برخه کې محمود حیدري په 58 کیلوګرام وزن کې او د ښځو په برخه کې روحینا له دې سیالیو د برونز مډالونه ترلاسه کړل. دوه هلکانو او دوه نجونو د بامیان د سکی د ځوانانو او تانکیو ځوانانو د سیالیو په لومړي مقامونه خپل کړل. د سکی فدراسیون مشر ویلي چې په دې سیالیو کې 22 لوبغاړو د بامیان د سکی پارک په تپو کې 340 متره سکی وکړه او په پایله کې یحیی رحیمي لومړی ځای، مشتبه انصاري او متین دویم او دریم شول او د ځوانانو په برخه کې نصر الله عادل اول، مشتبه شیدایی او مشتبه موسوي هم دویم او دریم شول. همداشان د نجونو په برخه کې سحر نوري لومړی، زهرا نوري او ریحانه دویم او دریم شوې. او په پای کې هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. الله مو مل ښې چارې. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.3، مزار شریف لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.6، هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.2، جلال آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.4، بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.-5، کندوز لمرین د تودوخې لوړه درجه 19.8، کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.7، غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8.1، میمنه لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.4، د بدخشان فیض آباد ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.4. اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 6.14، نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 9.14، تاشکند لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.3، دوشنبه لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.4، تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.3، دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 22.14، استانبول لمرین د تودوخې لوړه درجه 12.6، مسکو واوره د تودوخې لوړه درجه 2.-6، بجنګ د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 14.7، او په پای کې به هم په اشقاباد کې هوا نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 10.3 اټکل شوې ده.